بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړ بی او په صحت په برابر یې. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده چې الله رب العزت مو ژوند د خوشالونو ډک کا. که محتاج یې د مال او دولت تنګي وي، د رزق تنګي وي، الله رب العزت د ستاسو د پاره غیبی د رزق اسباب برابر کی. عزتمندو نن دی انتهایی مختصر او جامع ترین ویډیو او وظیفه سره زستا سو مخ کې حاضر یم. زما محترمو، دا یو ایمرجنسی ویډیو دا یو ایمرجنسی وظیفه ده. زما یو خور د هغه دا سوال کړی دی چې مفتی صاحب زما یو رشتہ دار د هغه خاون بهر ملک کې اوسېږي او هلته کار کوي او هغه ځای چې کومه کمپنی د هغې غوښتلی دی زمونږ د یو کال ماشومه لور ده. نو دا وی چې مونږ د خاندان 3 کسان یو مې خاوند دی، یو زیمه او یو مې لور ده. نو هغه ویزا راواغشتله او وی چې 3-4 میاشتې پس به تاسو هم هلته کې بوزم. نو اوس د هغه 9 میاشتې وشوې. هلته کې ګرانتیا ډېره زیاته ده، خرچې ډېره زیاتې دي، ګراني ده ډېره. نو هغه دا وی چې زه تاسو اوس نشم راوستې، د هغې طاقت نشم لرلی او 15 میاشتې پس وی په خپله وی را روان دی ځکه خرچې ډېرې زیاتې دي، دلته ملک هم خرچې برداشت کول غواړي. محترمو، تاسو د دې خور دا واقعه واورېده. اوس که چېرې داسې خویندې داسې دي چې د هغوی د خاوندانو کاروبارونه نشته او روزګار نشته یا کاروبار او روزګار شته، نو دوی دا وظیفه دا عمل وکړي. انشاءالله تعالی که کاروبار یې نه وي، الله رب العزت ورته بهترین کاروبار ورکړي. یا کاروبار یې شته، دا وظیفه وکړي نو الله جل شانه ورته کاروبار کې نفع ورکړي او د نقصان نه به الله جل شانه بچ کړي. زما عزتمندو، دا وظیفه زنانه د خپلو نارینه‌و دپاره کولی شي. زما محترم، ډیره اسانه وظیفه ده. نه د دې دپاره څه اودس شرط دی، نه د دې دپاره څه رس شرط ده، بلکې زما محترمو سحر او ماښام چې څومره د دې ورد کولی شئ نو د دې ورد وظیفه کوئ. حسبنا الله ونعم الوکیل یا وارث یا نصیر. حسبنا الله ونعم الوکیل یا وارث یا نصیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. زما محترمو، دا سحر او ماښام وایي ان شاء الله تعالی الله رب العزت بس تاسو خاوندانو ته خو زینو کې نوکری او کارونه ورنصیب کی. زما عزتمندو، امید لرم چې دا ویډیو او دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ. د لوی